وما علينا إلا البلاغ المبين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د هغه له قوم څخه کبرجنو مشران وویل ای شعیبه مونږ به تا او هغه کسان چې له تا سره ایمان راوړی دی له خپل کلي نه خامخا لازمن وباسو یا به تاسو زموږ دین ته خامخا لازمن راګرځئ. هغه وویل آیا اگر که مونږ دا بد ګڼونکي یو؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. یقینا مونږ به په الله باندې سخت دروغ تپلی وي که مونږ ستاسو دین ته دروګرځو وروسته له دې چې مونږ ته الله له هغه نه خلاصی راکړ. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. او مونږ ته دا حق نشته چې هغه ته وګرځو مګر دا چې زمونږ رب الله څه وغواړي. زمونږ رب هر شی په خپل علم کې راګیر کړی دی. خاص په الله باندې مونږ توکل کړی دی. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ای زمونږ ربا ته زمونږ په منځ کې او زمونږ د قوم په منځ کې په حق سره فیصله وکړه او ته تر ټولو غوره فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. او د هغه له قومه کافرو مشران وویل یقینا که چېرې تاسو د شعیب تابعداري وکړه بېشکه تاسو به په دغه وخت کې خامخا له تاوانیانو څخه یئ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نو دوی زلزلې ونیول نو دوی شول په خپلو کورونو کې پړمخي مړه پراته. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هغه کسان چې شعیب یې دروغجن ګڼلی و داسې هلاک شول لکه چې دوی په دغه کورونو کې بیخي آباد نه و. هغه کسان چې شعیب یې دروغجن ګڼلی و هم هغوی تاوانیان وو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نو دی له هغوی نه وګرځېده او وی ویل ای زما قومه یقینا ما تاسو ته د خپل رب پیغامونه در ورسول او ستاسو خیرخواهي مې وکړه نو زه څنګه په کافر قوم باندې افسوس وکړم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. او مونږ په هیڅ یو کلی کې هیڅ یو نبی نو لیږلی مګر دا چې مونږ به د هغه کلي اوسیدونکي په سختۍ او تکلیف کې ونیول د دې لپاره چې دوی الله ته عاجزي او زاري وکړي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا مونږ هغوی ته د بدۍ په ځای خوشحالي په بدل کې ورکړه تر دې چې دوی ډیر شول او وی ویل یقینا زمونږ پلرونو ته هم زمونږ په شان تکلیف او خوشحالي رسېدلې وه نو مونږ دوی ناڅاپه راونیول او دوی شعور نه لاره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
او که چیرې د کلو اوسیدونکو ایمان راوړی وی او پرهیزګاره شوي وي نو موږ به خامخا په دوی باندې له اسمان او ځمکې نه برکتونه پرانستلي وي او لیکن دوی تکذیب وکړ نو موږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آیا د کلو اوسیدونکي له دې نه بېغمه شوي دي چې په دوی باندې زموږ عذاب د شپې راشي په داسې حال کې چې دوی به اوده وي؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. آیا د کلو اوسیدونکي له دې نه بېغمه شوي دي چې په دوی باندې زموږ عذاب په ساخ کې راشي په داسې حال کې چې دوی به لوبې کوي؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا نو دوی د الله له مکر یعنی پټ تدبیر نه بېویري دي پس د الله له مکر نه یوازې تاواني خلق بېویري کیږي. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. او آیا څرګنده شوې نه ده هغو کسانو ته چې د ځمکې له مخکینو اوسیدونکو نه وروسته دوی د هغې وارثان ګرځي دا چې که موږ غوښتلی نو موږ به دوی ته د دوی د ګناهونو په وجه سزا ورکړې وې. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او موږ به د دوی په زړونو باندې مهر ولګوو بیا به دوی هیڅ اورېدل نه کوي. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. دغه کلی دي چې مونږ یې تاته څه خبرونه بیانوو او یقینا دوی ته خپلو رسولانو ښکاره معجزې راوړې وې نو دوی کله هم داسې نه وو چې په هغه څه ایمان راوړي د څه چې مخکې تکذیب کړی و. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. همدارنګه الله د کافرانو په زړونو باندې مهر لګوي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. او مونږ په دوی کې د زیاترو هیڅ وعده نه ده موندلې چې دوی پرې وفا کړي وي او بېشکه مونږ د دوی زیاتره لازمن نافرمان یعنی وعده ماتونکي موندلي دي. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا وروسته له دوی نه موږ فرعون او د هغه سردارانو ته موسی ولېږه له خپلو آیاتونو یعنی معجزو سره نو هغوی له دغو آیاتونو سره ظلم وکړ نو ته وګوره د ورانکارو انجام څنګه شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. او موسی وویل ای فرعونه بېشکه زه د رب العالمین له جانبه رسول یم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ټینګ ولاړ یم په دې خبره چې نه وایم پر الله مګر حق خبره یقینا ما تاسو ته د خپل رب له جانبه ښکاره معجزه راوړې ده نو ته زما سره بني اسرائیل خوشي کړه یعنی ویلېږه. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون وویل کچرې تا کومه نښه راوړې وي نو هغه راوړاندې کړه کچرې ته له رښتونو څخه یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. نو هغه خپله امسا وغورځوله نو ناڅاپه هغه ښکاره اژدها وه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. او خپل لاس یې راوښکه نو ناڅاپه هغه د کتونکو لپاره تک سپین و. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. د فرعون د قوم مشران وویل بېشکه دا خامخا ډېر پویه جادوګر دی.
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون دی غواړي چې تاسو له خپل ځمکې یعنی وطن نه وباسي نو تاسو څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين خلق وویل ته دته او د ده ورور ته مهلت ورکړه او په ښارونو کې راټولونکي ولېږه يأتوك بكل ساحر عليم چې تا ته هر ښه پوهه جادوګر راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين او جادوګر فرعون ته راغلل وی ویل بېشکه زمونږ لپاره به لازمن اجرت وي کچېرې همدا مونږ غلبه موندونکي شو. قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون ویل او یقینا لازمن تاسو به له مقربینو څخه یې. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين جادوګر وویل اے موسی یا ته امسا وغورځوه او یا به همدا مونږ خپلو رسو او امساګانو لره غورځونکي یو. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وی ویل تاسو یې وغورځوئ نو کله چې هغوی وغورځولې نو د خلکو پر سترګو یې جادو وکړ او هغوی یې ښه ویرول او ډېر لوی جادو یې وکړ. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون او مونږ موسی ته وحی وکړه چې خپله امسا وغورځوه نو ناڅاپه هغې هغه څه خویه تېرول چې هغوی به جوړول. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نو حق ثابت شو او هغه څه باطل شول چې هغوی به کول. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين نو هغه ساحران په دغه ځای کې مغلوب شول او دوی ذلیله سپک وګرځېدل. وألقي السحرة ساجدين او جادوګر وغورځول شول چې سجده کوونکي وو. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وی ویل مونږ په رب العالمین ایمان راوړ د موسی او د هارون پر رب. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون ویل تاسو پر د ایمان راول مخکې له دې چې زه تاسو ته اجازت درکړم بېشکه دا یقینا یو مکر یعنی سازش دی چې تاسو دغه په دې ښار کې ترسره کړی دی د دې لپاره چې تاسو له دې ښار نه د هغه اوسیدونکي وباسئ نو زر به تاسو پوه شئ. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين زه به ستاسو لاسونه او ستاسو پښې عدلې بدلې خامخا لازمن غوڅې کړم بیا به خامخا لازمن تاسو ټول په دار کړم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ویل جادوګرو بېشکه مونږ د خپل رب په طرف بیرته ورتلونکي یو. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. او ته بدې نه ګڼې زمونږ نه هیڅ عمل سوا له دې نه چې مونږ د خپل رب په آیاتونو ایمان راوړی دی. کله چې دغه آیاتونه مونږ ته راغلل ای زمونږ ربه ته پر مونږ باندې صبر راتوي کړه او مونږ ته وفات کړه په داسې حال کې چې مسلمانان یو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. او د فرعون د قوم مشرانو فرعون ته وویل آیا ته موسی او د هغه قوم د دې لپاره آزاد پرېږدي چې په ځمکه کې ورانۍ وکړي او تا او ستا معبودان پرېږدي. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
وویل فرعون زر به موږ د دوی زامن ووژنو او د دوی ښځې یعنی جینکۍ به ژوندۍ پرېږدو او بېشکه موږ د دوی له پاسه زورور یو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی خپل قوم ته وویل تاسو له الله نه مدد وغواړئ او صبر کوئ، بېشکه ځمکه د الله لپاره ده، هغه په خپلو بندګانو کې هغه څوک د دې وارث ګرځوي چې وغواړي او ښه انجام د پرهیزګارانو لپاره دی. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بني اسرائیل وویل مونږ ته تکلیف رسول شوی دی مخکې له دې چې ته مونږ ته راشې او وروسته له دې چې ته مونږ ته راغلې. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. موسی وویل امید دی چې ستاسو رب به ستاسو دښمن هلاک کړي او تاسو به په ځمکه کې خلیفګان یعنی ځایناستي جوړ کړي، بیا به هغه ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. او یقینا مونږ فرعونیان په وچکالۍ سره او د میوو په کموالي سره نیولي یعنی مبتلا کړي د دې لپاره چې دوی نصیحت ومني. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نو کله چې به پر دوی خوشحالي راغله ویل به یې موږ د همدې حقدار یو او که چیرې په دوی به څه تکلیف راغی نو بدپالي به یې نیوله په موسی او په هغه چا چې له هغه سره وو. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. خبردار بېشکه خبره همدا ده چې د دوی بدفالي د الله سره ده او لیکن د دوی زیاتره نه پوهیږي. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. او دوی به موسی ته ویل ته چې مونږ ته هر قسمه نښه راوړې د دې لپاره چې په هغې سره ته پر مونږه جادو وکړې نو مونږ په تا باندې کله هم ایمان راوړونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نو مونږ په دوی باندې وار فوار طوفان او ملخان او سپګي او چیندخي او وینه راولېږله چې بیلې بیلې نښې وي، بیا هم هغوی تکبر وکړ او هغوی مجرم خلق وو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. او کله چې په دوی باندې عذاب را پرېوتلو نو وی ویل ای موسی ته زمونږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه په هغه څه سره چې له تا سره یې وعده کړې ده. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. یقینا که ته زمونږ نه عذاب لرې کړې مونږ به خامخا لازمن په تا ایمان راوړو او خامخا لازمن به له تا سره بني اسرائیل ولیږو یعنی خوشي کړو. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نو کله چې به مونږ له دوی نه عذاب لرې کړ تر هغې مودې پورې چې دوی هغې ته رسیدونکي وو ناڅاپه به دوی وعده ماته کړه. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بیا مونږ له دوی نه انتقام واخیست نو په سمندر کې مو غرق کړل ځکه چې یقینا هغوی زمونږ د آیاتونو تکذیب کړی و او له هغو نه غافله وو. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. او مونږ هغه خلق
چې ضعیفه کولی شول د ځمکې د مشرقي اړخونو او د هغې د مغربي اړخونو وارثان وګرځول، هغه اړخونه چې موږ په هغو کې برکت اچولی دی. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او ستا د رب ډیره ښه کلمه په بني اسرائیلو باندې تمامه شوه د دوی د صبر کولو په سبب، او موږ تباه کړې هغه ودانۍ چې فرعون او د هغه قوم به جوړولې او هغه چې دوی به لوړولې. وما علينا